په ایران کې له اسماعیل خان او احمد مسعود سره د طالبانو د پلاوي لیدنه له اندېښنې پرته د بیرته ستنېدو ډاډ ورکړی دی. په ایران کې اسماعیل خان او د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي او اسماعیل خان لیدنه ترسره کړې ده. احمد مسعود ویلي زه به خپل هیواد افغانستان ته هغه وخت درستون شم ترڅو د ښځو او نجونو حقونه پوره شوي وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو یو ویان په ټویټر کې ویلي چې په تهران کې د طالبانو یو پلاوی د افغانستان د جبهه مقاومت له مشر احمد مسعود او هرات له پخواني والي اسماعیل خان سره وکتل. د اسناد راپور له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون تهران ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. اسماعیل خان او احمد مسعود په تهران کې د اسلامي امارت له یوې پلاوي سره وکتل. په دې ناسته کې اسلامي امارت دوی ته ډاډ ورکړ چې له کومې اندېښنې پرته هیواد ته راستانه شي. د طالبانو د موقت حکومت ویان مرستیال بلال کریمي هم په یوه ټویټر پیغام کې د دغه غونډو تایید کړې ده. د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د یو اقتصادي او سیاسي پلاوي په مشرۍ د شنبې په شپه تهران ته ورسېد. زموږ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ځینې خبرونه خپاره شوي دي چې ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په لړ کې د دغې ډلې او طالب ترمنځ خبرې اترې وشوې. د هرات د پخواني والي احمد مسعود او اسماعیل خان په ګډون یو شمېر افغاني ډلې د پنجشیر د سیمې د وضعیت په اړه تهران ته د طالبانو د پلاوي د خبرو اترو په ترڅ کې د دې مسلې د اهمیت په پام کې نیولو سره د خلکو له پام وړ وبللې. هغه وویل د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د تهران لخوا له هغوی سره خبرې اترې شوې دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې.